سلامونه د پټ رازونو چینل مینوالو ستړي مسئ. دا دی ازیر سوی مې یو بلې ویډیو ته غواړم چې د پارلماني وکیلانو اصلي حیثیت تاسو ته وښیم. د چینل مینوالو پارلمان نسو بلکې د جنګ دپاره یو ښه میدان سو. اوس په پارلمان کې څه ډول کارونه کیږي؟ موږ تاسو ته نن دا هم په ثبوت ښیو چې په پارلمان کې څه کیږي او کوم کارونه کیږي. نن د پارلمان په هغه میدان کې ښه خوندوره جګړه وسوله او هغه خوندوره جګړه د دې لامل سول چې بیرته په پیسو ټاکل سوی رئیس خپل پر چوکۍ باندې کښېنوي. د تاجکو قیمت 100,000 امریکایي ډالره و. تاجکو خپله رایه چې خرڅوله په 100,000 ډالره باندې یوه رایه خرڅه سوله. د هزارو قیمت 13,000 امریکایي ډالره وه. کله چې پارلمان رئیس ټاکه نو د پارلمان د رئیس څخه 13,000 امریکایي ډالر هر هزاره واخیستلې نو یار لالا پر چوکۍ کښېنوي. د ازبکو قیمت 40,000 ډالره وه. ازبکو بیا 10,000 ډالره تر هزارو خپل قیمت لوړ ښوولی و. د پښتنو قیمت بیا 50,000 امریکایي ډالره وه. یعنې هر پښتون 50,000 امریکایي ډالره د یار څخه واخیستلې او یار یې پر چوکۍ باندې کښېنوي. د دلالانو کاروبار دا دی تر څو طالب داعش ته زمینه برابره کړي چې د پیسو په بدل کې خپلې مصرف شوي پیسې د خارجي سفارتونو نه ترلاسه کړي. وکیلان نه سوله، سم دلالان سوله. خوږو دوستانو، تاجک خپله رایه په 100,000 امریکایي ډالره خرڅه کړله. د هزارو قیمت 13,000 امریکایي ډالره و. د ازبکو قیمت 40,000 امریکایي ډالره و. د پښتنو قیمت یې 50,000 ډالره و. دا د پارلمان اوسنی حیثیت دی. په پارلمان کې د ریاست یې نیولې تر وکیلانو پورې ټوله یو بل ته سره غله دي. نو ژاړي به خود د خرو سپاره. د خرو سپاره څوک دي؟ د خرو سپاره هغه څوک دي چې دغسې خلکو ته یې رایه ورکړله او تر پارلمانه پرې ورسوله. دا به ستا د کور و کلي د جوړښت په اړه څه فکر وکړي؟ دوستانو، تاسې نه هیله کوم چې تاسې په دغه څه کې زما سره ملتیا وکړئ او دا خلک پرې نه ږدم چې خپلو مردارو مخو هدفو ته ورسېږي.